زما عزتمندو د جے یو آی د جمعیت علوم اسلام او د جے ټي آی د جمعیت علوم اسلام دا خو ازهر من الشمس دي د انور کې به موږ شک وکړو چې دا د انور دا رڼا د سپوږمۍ ده که نه د انور ده لیکن د جے یو آی د جمعیت علوم اسلام د هغوی په لمن باندې د سترې د سوم برابر داغ نشته دا دومره پاکان خلک دي زما یو مقتدي و د عزیز الرحمن زوی دی یونس نوم یې دی د دې غونډاخېلو او 2 بجې مې د شپې خوب ولیده وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث راته رامخکې شو چې چا 4 لوریانې 3 2 1 وي او د ښه تربیت وکړي واده کړو د هغې نه پسې تپوس کوي ما سره په جنت کې داسې لکه دا 2 ګوتې او دغې نسبت سره زه راپاڅېدم ما وله دوی ورکړه ماشومان لوریانو له مې هغه مولوي صاحب زما مقتدي خو کېدي زما شاګرد مې ما نه ترجمه هم کړي د غونډاخېلو کلي کې وی هغه ما ته ووایي چې بیا مې خوب د 2 بجو نه پس ولیدو دغه خوب پیغمبر علیه السلام د دې متعلق فرمایي چې اصدق الرؤیا بالاسحار د سهار په ټیم کې چې نږدې خوب وي دا رښتیا وي وی ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله پاک خوب کړي ده وی الله پاک په یو میدان کې داسې اواز کوي چې سارے علماء کرام جمع هو جائے ټول عالمان دې راجمع شي او دا ټول عالمان به چې کوم دی اوس مولانا فضل الرحمن صاحب ته په سر باندې زه په خپله مولانا فضل الرحمن صاحب ته په سر لاس ایږدم د پټ په دې زیړ پټکي باندې هغې پسې بیا شیخ الحدیث خیبر پښتونخوا لوی محدث کبیر حضرت مولانا ادریس مبارک سبحان الله هغه په لاس ایږدي او د هغې نه پس به بیا ګوهرشاه مولوي صاحب د مفتي صاحب او دې وخت زه راپاڅېدم مفتي ګوهر مفتي ګوهر شاه صاحب د تنګي مفتي ګوهر علي شاه صاحبزاده مفتي ګوهر شاه صاحب مفتي اعظم چې لږه موده مخکې ولا په های سکول ډاک کې شیخ ادریس صاحب د مفتي اعظم الپاکستان اول چې کوم دی هغه نسبت یې ورته ورکړه سبحان الله تمعیم ولا ورکړه نو هغه دا خوب خلکو ته شیر که په موبایل باندې نو جمعیت علوم اسلام ډېر عظیم جماعت دی او زه ته قسم خورم چې د ټولې دنیا د مسلمانانو تر د کفارو پورې هغوی د خلکو خیرخوا دي او چې را کومه مهنګایي ده نو هغې دې لپاره هم دوی کوشش کوي خو چې کومه د کینسر مریضو چې هغه عمران خان نوم یادېږي چې هغه مکمل ایجنټ و او د یهودو او دغه رنګې د عیسایانو هغې چې کوم دی د لړکولو لپاره پوره میدان ته راوتو جدوجهد او محنت یې وکړو تر هغې پورې چې هغې لرې که د من نه پاتې شو مهنګایي نو دا ستاسو عقل مني چې مولا عالم په دې باندې